بیا دې بانک کې چې زه اکاونټ خلاص کړم او بیا مې پکې 1 میلیون بریکس پرتې وي دا به بیا څه حالي هغه وخت کې چې تا فارم مارم به درک نه لري فارم به دې وروره له منځه تللی پوه سې ولې نو بیا به ته دونه غټ سړی چې په میلیونو ډالر به دې هلته بریکس به دې پراته خو نه خو د همدغه د غواګانو دا بریکس خو به زه د همدغه غواګانو له کونې باسم فارم به غټوم وروره کیسه به وي وروره ټرپر به وي داسې خو نه ده که نه ځواک صاحب داسې ده ښه یو شی چې زه ډېر افغانانو ته وایم هغه دا چې زما ډېر قوي مخالفت کیږي چې کله زه تاسو لایف ته راځم یا تاسو د ما لایف ته راځئ دا حساسات مخکې ډېر زیات وی ته له ملحد سره خبرې کوې نو اوس هغه حساسیتونه راکم سوي دي زه تا ته د ملحد نه د سیکولر نه د افغان ځوان مسلمان په سترګه ګورم او احساس کوم چې زه له خپل ورور سره خبرې کوم ځکه چې تر اوسه پورې به انشاءالله نه موږ نه تا توهین لیدلی نه تا لیدلی زه وایم که چېرته دغسې پروګرامونه همداسې په مخ لاړ سي یو برخه اقتصادي وي یوه برخه سیاسي وي یوه برخه صحي وي یو برخه تعلیمي وي او دلته بعضې خلک که تا ته راځي که ما ته راځي دغه د ما او د تا له سټیج نه څو استفاده ونه کړي له دغه سټیج نه وار ونه کړي زه وایم دغه فاصلې به راکمې نه سي هغه اساسیات چې مخکې مبین او ځواک سره خلکو درلوده 2 میاشتې مخکې اوس نه لري هغه علت یې پوهېږي څه شی ده چې دلته ما او تا چې دا هغه کړي دي بحثونه کړي دي دا مثمر تمام سوي دي او په دې نیت مو نه دی که ما خو په دې نیت نه ده کړی تا نه یم خبر چې زه د ځواک صاحب په دې رسنیو کې خدا نخواسته د خلکو د خندا کومه نو دغه زه بېګا لاړلم د ما هغه سره چې دا ډېر قوي اختلافات دي له حده زیات دي په هر اړخ کې دا داسې ښه نومېږي هغه نوم مې له یاده ووته د غزني ده نو هغه سره قرار صاحب سره ما بحث وکړه ما په ژوند دغسې بحث نه ده ورته کړی هغه په ژوند د ما خبرو ته دومره غوږ نه ده نیولی نه ما د بس چې دا تللي غرز او غروز او کت او پورته توهینونه هم سره کړي دي اما بېګا مو بحث وکړه زه خپله په دې قناعت سولم چې یاره تر تیزو خبرو په حوصله په نرمه خبرو کې اثر زیات ده که زه غواړم چې خپل دښمن قانع کړم نو په جذباتو نه کېږي په نرمه خبرو کېږي او هغه هم دې حد ته به رسېدلی خو ځینې وخت بیا چې دا ځینې وخت داسې شي چې له همدغه شي نه یو څوک استفاده کوي فرض مثال هلته په لایف کې یو کس ناست و نه غواړم نوم یې واخلم ما دا سوال کې دا خبره وکړله چې